السلام علیکم ګرانو ورونو، هیله لرم چې ټول به روغ او جوړ یاست. ملګرو که مې زما چینل نوي سبسکرایب کړی نو تر دغه ویډیو لاندې تاسو ورته سبسکرایب بټن کلیک کړئ. لږ وروسته به تاسو ته د زنګ نشان راسي، هغه هم کلیک کړئ تر څو زموږ هره ویډیو زر در ورسیږي. ملګرو لومړی به تاسې وکروم ته راسئ یا بلاک چین ته. نو تاسې کله کروم ته راغلاست نو ملګرو دغلته ما په تېره ویډیو کې درښولي وو بلاک چین اکاونټ جوړولو په ویډیو کې چې دلته به هغه لینک ور واچوئ کوم چې په تاسې ته په ایمیل باندې راغلی وي، هغه به را کاپي کړئ او دا دویم کې به خپل پاسورډ ور واچوئ او بیا په لاګین باندې کلیک وکړئ. ملګرو کله چې مو د بلاک چین اکاونټ خلاص کړو نو بیا په دا ریکویسټ چې کوم لیکلی په دغه کلیک وکړئ او دلته به دوستانو دغه کاپي چې کوم لیکلی ده دا به کلیک کړئ. چې کله کاپي راواوښتو نو بیا به دا دغسې نو ملګرو ما چې په ډسکریپشن کې لینک درکړی هغه به کلیک کړئ نو تاسو ته به دا رقم صفحه خلاص شي. نو دلته به په دا راجستر کلیک وکړئ. دلته چې په راجستر کلیک وکړو ملګرو په دا لومړي سر کې به ملګرو هغه ور واچوئ لینک کوم چې تاسو له بلاک چین څخه را کاپي کړو هغه به ور واچوئ او په دا دویمه خانه کې به 4 داسې نمبرې ور واچوئ چې بیا در څخه هېرې نه شي او بیا په دا سټارټ مورنینګ باندې کلیک وکړئ. صحیح شو ملګرو، په دغه چې مې کلیک وکړو بیا لږ ځنډ صبر ورته کوو. دا زما اکاونټ جوړ شو. نو دغلته چې کله دا 0.006 شي بیا دا را ایستلی شو. زما تقریبا لږ پاتې ده بیا چې راوباسم نو تاسو ته به په ثبوت سره طریقه درښیم د بیلانس د راایستلو. عین زما بیټکاین روان ده نو ستاسې به هم روان شي ملګرو. نو بیا راځو دویم ویبسایټ ته. نو ملګرو په دویم ډسکریپشن کې ما 2 لینکونه درکړي. په دویم لینک چې مې کله کلیک وکړو ورې به دا سر کې هغه کوم نمبر چې تاسې را کاپي کړي له بلاک چین څخه هغه ورکړئ او په دا دویم کې به تاسې کوډ ورکړئ لکه په بل کې چې مې ورکړی وو. مثلا ما دا ورکړو او دلته به هم بیا په سټارټ مورنینګ کلیک وکړئ. نو ملګرو په سټارټ مورنینګ چې مې کله کلیک وکړو نو بیا به لږ خاصه صبر ورته وکړئ نو دا اکاونټ به مو جوړ شي. نو ملګرو ستاسې بیټکاین به بالکل دلته روان شي. نو ملګرو دا هم زما لږ کم دي، دا چې 0.006 شي بیا راایستلی شو. زما 0.005 دي. نو ملګرو که د دواړو پوره شو نو انشاءالله زه به پوره په ثبوت سره تاسو ته دا ویډیو جوړوم او تاسو ته به یې د راویستلو طریقه درښایم. نو ملګرو که مې چېرته بیا هم ویډیو خوښ شوي نو ضروري درسره لایک کړئ او شیر یې کړئ تر څو زموږ نورې ویډیوګانې هم وګورئ. د خدای په امان، الله